بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو ټولو ته اول لومبه روزه چې کومه ده هغه ډیر ډیر مبارکي وایم او بل اهم خبرونو کې شاملوم چې آصف علي زرداری چې کوم ټولنه وړه لور ده هغه خاتوني اول شو همدغه شانتي چې کوم نگران کابینه راغله او د سوق دي او څنګه راغله او دا حکومت به څنګه چلیږي په دې حواله سره او افغانستان نه چې کوم پیغام راغلی هغه حواله سره او دا اورال چې کوم سچويشن دی په دې وخت کې څوک وزیران راغلل او کوم د سره تعلق لري او مخکې الله دې خیر وکړي چې سبب پیښیږي خو وړاندې دا دی چې دا زما نوې بالکل فرش نوې چینل یوټیوب ډیجیټل دا پلیټ فارم مې شروع کړل خو دینه مخکې چې زما څومره یوټیوب چینل دوه خراب شول تیر چې کوم ځل وخیږي خو بیا پکې څه نه څه مسلې راغلې بیا منځ کې ما هم پرېښیو خو اوس بالکل نوی چینل ته راغلم نو تاسو ته به دا خواست وي چې که تاسو زما چې کوم ویلاګ دی یا زما کوم تبصره وي یا کوم خبر وي تاسو خوښیږي نو لایک سبسکرایب او مخکې شیر کول راته لازمي وکړئ نو دا به تاسو مننه وي لومړۍ خبره خو دا ده چې آصف علي زرداری لور چې کومه ده آصفه بټو زرداری ټولنه وړه لور ده واده شوې هم نه ده 1993 کې پیدا شوې ده نو یقینا چې ځوانه ده ټولنه دا هم ویل شي کم عمري چې کومه ده خاتوني اول ډیکلیر شوه لکه دا یو پاکستان کې خیر نوی خبره خو نه ده دا دویم ځل شوې ده مخکې کوم شوې ده هم تاسو سره شیر کوم خو دغه په حوالې سره اوس د اپوزیشن لخوا یا نور چې کوم دي مختلف خبرونه یا مختلف دی باندې طنز هم روان ده خو بهرحال ولې چې آصف علي زرداری اوس کورودانه نشته لکه کورولنی نوغه خاتوني اول ویل چې کم صدر جوړ شي صدر یو خپل پروتوکول وي او د خزه چې کوم وی بیا خاتوني اول وي نو ته خاتوني اول خپل پروتوکول ملويږي تنخواه وي خپل مراد وي خپل حساب کتابي چې سرنګي ډاکټر عارف الوی ولوا او سنه اختیارات هم ور سره او حکم یې منل شي او لکه یو قسم وفاقي وزیر نه زیات رتبه وي نو اوس جناب شوا خاتوني اول آصفه زرداری بټو چې کومه ده د بنظیر بټو لور هغه خاتوني اول شوا نو دغه بقاعده توګه ډیکلیر شو او د پروسر چې کوم پروتوکول وی هغه پروتوکول هم ملاو شو لکه خو قسم خپل یو اختیارات هم استعمالولای شي دینه مخکې دا اړومبینه دینه مخکې جنرال ایوب چې کله د فیلډ مارشل ایوب خان صدرو نو خپل لور جوړه کړې و جمیله او جمیله سوکتا جمیله چې کومه ده هغه د عمر ایوب پوپی راځي تروري راځي عمر ایوب د پی ټی آی جنرال سیکرټری چې کوم ده د دې پوپی چې کومه خاتوني اول او د ایوب خان چې کله صدرو جنرال ایوب خان هغه لور و هغه بیا ډیکلیر کړي و خپل کورودان نه وکړي هغه چې کوم د خاتوني اول ډیکلیر کړي دا دویم ځل دا چې آصف علي زرداری آصفه بټو ډیکلیر کا نو دا تاسو ته ملګنه بیک ګراوند خولو چې د شاته سدي او دینه مخکې چې کوم هغه د پی ټی آی چې کوم جنرال ایوب د عمر ایوب د هغه پوپی کې دا جمیله نومیو نو دا یو بیک ګراوند او د سره چې کوم نگران 19 کسان کابینه جوړه شو مزید به جوړیږي خو دې کې تاسو ګورئ نو ټوټل چې کوم دی د اسټابلیشمنت په خوا باندې لکه بس دا اسټابلیشمنت یو ښکاره باندې کابینه ده که تاسو ګورئ په دې کې محسن نقوي چې کوم د 24 چینل مالک هم ده او دینه مخکې وزیر الله نگران وزیر الله پاتې شو د پنجاب کې تاسو خپل حالات ولیدل هغه نه علاوه پی سی بی چیرمن هم جوړ کړو اوس ډایرک بغیر ایمنه نه بغیر څنګه نه وفاقي وزیری داخله مقرر کړ او دا یقینا چې اهم څوکۍ ده او د دا کلمدان ورکړی شو
نو اوس په دا به یقینا چې دي ته به اوس درې میاشتې خو کولی شي بیا درو میاشتو کې دننه دي ته به یا یو سیټ خالي کوي چې مینې جوړ شي یا به سینټ یا ډېر امکان دا ده چې سینټ کې سینټر جوړ کړي او دا به بیا وفاقي وزیر پاتې کېږي خو درې میاشتې پرې خو آلریډي دې سره یو هغه صوب دي وزیر اعظم سره چې هغه ساتلی شي دې سره دویم چې کوم اسټبلیشمنټ په خوښه راغلو هغه اورنګزیب دی چې کوم د بینکر دی او د اسټبلیشمنټ کس دی هغه هم هیڅ د عوامي عهده یا MNA یا بل څه هغه باندې سینټ باندې نشته هغه یې وزیري خزانه جوړ کړو او ورسره بي ټیم چې کوم دی هغه چې کوم تیر نگران سیټ اپ کې و دا به ورسره کار کوي همدغه شان د وزیر داخله سره هم بي ټیم کې چې څومره نگران سیټ اپ و هغه به ورسره کار کوي همدغه شانتې د خارجه چې کوم موږ وګورو برای نام اسحاق ډار وفاقي وزیر کو خو خارجه افیس کې چې کوم برای نام چې کوم نگران سیټ اپ کې و د اسټبلیشمنټ په خوښه کسان نو هغه به ټول د سره موانین وي او د سره به کار کوي نو یقینا چې هغه ځکه هغه وشو نور چې کوم وزارت دي دا منصوبه بندي او دا کیسې خو خیر کېږي خو بهرحال دا اهم څوکۍ چې کومې دي تاسو خپل نظر کوئ چې دا نور مخکې به څه پوزیشن وي تقریبا نگران سیټ به هر ځای کې ورځای کړی دی اوس مخته ته به ګورو چې آیا د حکومت څنګه چلی خو په ظاهره باندې خو تاسو ګورئ چې پیپلز پارټي او نون لیگ وارې نیارې دي پیپلز پارټي ته آئیني غټې ودې او بیا هسې سمګنون ته په ظاهره به خو دغه ده خو سرای دریم چې کوم دی بیگ د هغه ټوټل اسټبلیشمنټ انډر کنټرول یو سیستم روان ده اوس دا هم ویل کېږي چې دغه حکومت چې کوم دا د وړومبی تاریخ ایږدي چې وړومبی وزیر اعظم وي چې 15 کاله پوره کړي شهباز شریف یقینا هم چې داسې حالات وي چې هغه د اسټبلیشمنټ بغیر یو خبره هم نه کوي او نو یقینا چې دا چلیدی شي بیا او ورسره آصف علي زرداري ده نو اوس مخته چې کوم پرابلمز دي په باندې به هم تاسو سره وختاً فوقتاً ډسکشن کوو خو مایده تاسو سره چې د معلومات د صدر کوو اوس راغو د افغانستان په حوالې سره چې کوم د افغانستان نه ډېر ښه میسج پاکستان ته راغلی ده او پاکستان ته پکې د مبارکۍ هم ورکړې ده او دا نیک خواهشات اظهار هم کړی ده ورسره ورته پیغام ورکړی ده چې تاسو خاص کر د کوم کډوال دي او د افغان کوم مسلې دي ویزو مسلې دي نور مسلې دي د دې باندې د حکومت نه نوې حکومت چې کوم دی نظر ثاني وکړي خو په ظاهره خو داسې ښکاري چې کوم تیره پالیسي د هغه به چلیږي ولې چې داسې اسټبلیشمنټ کسان راوسته لکه محسن نقوي غوندې په وزارت کې کېنول نو دا به مخکې څه پېښېږي خو بهرحال څه نه څه لچک به لازمي راځي دې سره د چی بله کومه خوشخبري دا ده خاص کر افغان یو کیس هم افغان کډوالو په حوالې سره د پیور کارډ حوالې سره چې کوم 40 کالو نه چې کوم افغانان دلته مشته دي هغو دپاره خوشخبري دغه ده چې کوم نیم اختر افغان هغه پلار هم ځان سره افغان لیکل دا هم ځان سره افغان لیکي جسټس جوړ شو د چیف د سپریم کورټ نن یې حلف واخیسته نو یقینا چې هغه کیس پروت دی نو په دې باندې به ښه نظر ثاني کوي او دینه مخکې دا بلوچستان کې نو نیم اختر افغان چې کوم د سپریم کورټ اوس جسټس بقاعده هلته کې چارج واخیسته حلف نن واخیسته نو په دغه حوالې سره سپریم کورټ نه ښه خبرونه هم پښتنو دپاره او خاص کر افغان چې کوم کیس پروت دی په دې حوالې سره راتلی شي او امید هم دا ده چې مخته ته چې کوم دغه پرابلمز دي دا سولو شي ولې چې 40 یا 50 کالونه چې کوم دلته میشته افغانان دي او بیا دلته بچي پیدا شوي دي هغه لوی شوي دي دلته ودونه کړي دي نو دو دپاره خوشخبري دغه ده چې دغه چیف جسټس کوم دی یا دغه کوم جسټس دی د سپریم کورټ نو اوس په نور هم په قاضي فایزي څخه خاصم په دې باندې ښه معاملات دي خو دې سره دغه کیسونه که تاسو وګورئ د بلوچستان یا نور نو په دې حوالې سره د پښتنو حوالې سره ډېر ښه فیصلې او ښه ورکړي دي نو دا څو خبرونه ما تاسو سره شیر کړم او اخره کې بیا هم تاسو ته وایم چې روجم وړومبی ده او زما دغه چې کوم چینل دی دا هم نوی ده او کوشش به کوو چې تاسو سره ښه خبرونه
ښه تفصیلات او مخې ته راوړو. نو تاسو چې کوم دواګانې دي هغه موږ هم پوره پکار دي، موږ هم دواګانې کوو چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ.